ادریس صاحب چې دینو ډرایور مکمل حقیقت ښکارا کړی چې څنګه شیخ ادریس صاحب ولګید نو په هغه ټیم کې شیخ ادریس صاحب څنګه و په هسپتال کې وفات شو یا په هغه ټیم کې چې دینو د دنیا نه رخصت شوی دی شهید شوی دی یسټه به تاسو دا کس ښکاری دا د شیخ ادریس صاحب ډرایور دی او دا په خپل وای چې 10 کاله ما د شیخ ادریس صاحب سره چې دینو ډرایوینګ وکړو ما به چې دینو دا مدرسې ته وړ او چې څه ضرورت به نو ما به دا وړ هغه نه پس چې دینو دا وای کنه چې موږ کله روانو و موټر سایکل باندې کم کسان راشي هغه کسان راشي په شیخ ادریس صاحب باندې ډایرکټ ډز وکي او هغه نه پس چې کله ډز وکي شیخ ادریس صاحب چې د خپل یو الفاظ راو باسي چې یا الله خیر او دغه نه پس چې دنو شیخ ادریس صاحب په ټیم سره د دنیا نه رخصت شي او دا چې دنو ما خپل کوشش وکړم ما چې دنو شیخ ادریس صاحب هسپتال ته ویوړ او هغه په ټیم کې چې دنو د دنیا نه رخصت شي او ځکه چې هغه لګیدل او هغه صرف یو خبره وکړه چې یا الله خیر ملګرو دا چې دنو شیخ ادریس صاحب ډرایور دی هغه په خپل باندې ډیر زیات جاړي ځکه چې دا ډیر وفادار ډرایور و کنه او داغه نه پس چې دنو هغه شیخ ادریس صاحب په ټیم سره چې دنو د دنیا نه رخصت شوی دی الله پاک دې له په جنت الفردوس کې را مقام ورکړي ډیر د افسوس مقام دی پښتنو د یو ډرایور د په ټیم کې داسې وجاړي کنه چې تاسو به هم په جړه باندې مجبور کی ځکه چې ټول عمر چې د یو کس سره وفاداری وکي او داغه نه پس چې دنو هغه د دنیا نه رخصتي کې ستام مخې ته چې دی نو هغه یو کس لګي او هغه د دنیا نه رخصتي هغه په ماشين توماچه باندې ولي او هغه چې دنو د دنیا نه رخصتي ډیر د افسوس مقام دی چې څومره هم پښتانه دي یار د سیټه به تاسو تخکاری دا د شیخ ادریس صاحب ډرایور دی ډرایوینګ وکاو تقریبا 10 کال چې د شیخ ادریس صاحب سره ډرایوینګ وکړو او ډیر زیات سره خوشاله و ځکه شیخ ادریس صاحب یو ډیر غټه هستی و او یو ډیر زبردست انسان او ساده خو او ډیر کله خو یو ځکه کنه چې چا څو میراویدو کنه خپل سر به کته کړه او سترګې به کته کړه او د خلکو سره په دوانو لاس په خیر کاو چې څوک چرته هم ونه چې شیخ ادریس صاحب کټ سره دی یا غټه لګي تکبر کوي چرته هم داسي چې د چا په خله باندې رانه شي او څوک داسې خبره ونه کوي دغه نه پس چې د ډرایور د چې څومره کسانې زما کوشش وکړي ویډیو هم شیر کړئ شیخ ادریس صاحب ته چې ضرور دعا کوئ یو ډیر غټ عالم او د دین وستن چې د هغه د دنیا نه رخصت شوی دا او موږ ټول د دې دنیا نه روان یو کوشش کوي چې الله پاک نه غواړي د ځان لپاره هم غواړي چې کم کسان او پات شوی دي دغه لپاره هم غواړي چې الله ولا په جنت الفردوس کلام مقام ورکړي او شیخ ادریس یو دي سیاستي وکنه چې تاسو سوچ هم نشئ کوي دغه بیان چې وساوري کنه سړی په جړه باندې مجبورای چې څومره کسان ویډیو شیر کړي ټول پښتنه